لالی حمیدزی د ولسمشر غني ترڅنګ غني مو اوسنی او راتلونکی ولسمشر دی. د کندهار ولایت یو شمېر مشرانو او نفوذ لرونکو کسانو تېره ورځ په ار کې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې له ولسمشر محمد اشرف غني ملاتړ اعلان کړ. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو او پخوانی استازی لالی حمیدزي وویل چې محمد اشرف غني مو اوسنی او راتلونکی ولسمشر دی او ترڅنګ یې یو. حمیدزي وویل چې په تیرو ګیلو او شکایتونو خبرې نه کوي او د ولسمشر له بریا وروسته به بیا سره کینی او په دې سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره دی. غني په خپلې وینا کې وویل چې افغانستان چا ورته ډالۍ کړی نه دی بلکې دا د احمدشاه بابا او میرویس نیکه میراث دی.